السلام علیکم. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو نړیوالو خبرونو لیدلو ته رابولم. اروپایي ټولنې د بندیزونو په تور لیست کې د اوکراین د 14 بیلتون غوښتونکو او 15 ټولنو په شاملولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو استازیو د موافقه تېره ورځ په بروکسل کې وکړه. د دغو بندیزونو له مخې به د اوکراین د 14 بیلتون غوښتونکو شتمنۍ کنګل او اروپا ته د هغوی پر سفر بندیز لګیږي. د اروپایي ټولنې او مقام ویل 14 اوکرایني بیلتون غوښتونکي د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا د کمزوره کولو له امله د بندیزونو په تور لیست کې شامل شوي دي. تر اوسه پورې د اوکراین د شخړې په تړاو 119 کسان او 23 ټولنې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې داخل شوي دي. د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر له ترکیې څخه 3 ورځنی سفر پیل کړ. پاپ فرانسیس د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د دې هیواد له ستر مذهبي مشر محمد ګورمس سره کتنه کوي. چارواکو ویلي په دې کتنو کې به له سختدریزۍ سره د مبارزې او مذهبي زغم په اړه خبرې وشي. پاپ فرانسیس په داسې حال کې له سیمې کتنه کوي چې د اسلامي دولت سختدریزې وسلوالې ډلې د سوریې او عراق زیات شمېر سیمې نیولې دي. او خلکو د استرالیا د کرکټ د مړه شوي لوبغاړي فلیپ هیوز په پلارنۍ سیمه کې د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په مکسویلي ښار کې د ښوونځي زده کوونکو د فلیپ هیوز روح ته د درناوي په خاطر د کرکټ وسایل لکه بیټ او خولۍ کېښودلې. 25 کلن فلیپ هیوز 13 شنبې د سیډني د کرکټ په لوبغالي کې د لوبې پر مهال د سر په شا د توپ د لګېدو له امله ټپي شوی و. نوموړی 2 ورځې په کوما کې او 13 ورځې په روغتون کې ساه ورکړه. دوستانو، دا د نړۍ د دې سات څو مهم خبرونه. د دې او نورو خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ. azadiradio.com زموږ پته ده. د خدای پامان. ازادي رادیو هر سهار له 9 بجو ټول ورځ تر 9 بجو په منځنۍ صفحه 12 شپږ 9 او FM 3.5.